نبی علیہ السلام وی او د دق عمل د وجنه دا صحابي جنتی دی چې د سینه ټول مخلوق ته صفا رکی اچا سره بغض او حسد نشته. علماء وایي خیسته اخلاق پیژنئ. خیسته اخلاق دا نه دي یوازې چې ته نرمې خبرې وکړه، نه، نرمې خبرې خیسته اخلاق نه دي. دا نرم مزاجی خود خیسته اخلاقو ترجمانی کوي، دا اخلاق نه دي. بهترین اخلاق چې دي هغه دا دي چې دې زړه کې دي د چا تم بد اراده نه، دا بهترین اخلاق. چړه کې دي ورته بد خیال او په ظاهر او سره ښکلې خبرې کوي، دا اخلاق دي که دا منافقت دی؟ دا اخلاق نه دي. ظاهری د خولې دا نرم مزاجی چې دا اخلاق نه دي، خو اکثر دا د هغې اخلاقو ترجمانی کوي، ځکه خلک وایي دا سړی خوش اخلاق دی. نرمې خبرې راوځي، دا د هغې ترجمانی کوي. بهترین اخلاق دا دی چې ته د هر چا ته د خپل سینه صفا کړي، هر چا د پاره خیرخواهي شروع کړي، دا بهترین اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي اکمل المؤمنین ایمان، کامل مومن درته وښیم تاسو کې د چا ایمان کامل دی وښیم درته؟ صحابه ورته وی او وښیه. وی کامل مومن هغه دی چې د چا اخلاق ښایسته وي، دا کامل مومن دی. بیا ورته وی په تله د میزان کې درته د ټولو نه وزني شی وښیمه چې تله د نیکو به درنۍ تله کې به درونوالی پیدا کوي. صحابه کرام ورته او وښیه. د دواړو جهادو سردار ورته وفرمیل دا بهترین اخلاق. نو په ظاهره هر چا سره نرمه لهجه چلی او دنده دی هر سړي ته کینه او حسد او بغض پروت، دا اخلاق نه دي. په دې اخلاقو نشي کامیابی دی. نن مسلمان په دې کې پروت دی چې دا مسلمان به څنګه رسو. ته د مسلمان سره سره ویه کوي، مسلمان د مسلمان ته په ډوبه کې پروت دی به څنګه رسو، دی به څنګه دوکه کوم، دله به نقصان څنګه کوم او رسوم به یې څنګه. دا مسلمان دی لږ ګریوان کې سوچ وکړي که نه چې د ده دا نیت چې دی به څنګه رسوم. دا دوکانداران چې سار کیني وي څوک به رسوم، هسې دا مسلمان دی کېناست وي څوک به نن رسوم، څوک به دوکه کوم، چا نه به ډېرې علما سدي سے انپړه کس به نن څنګه مومما چې ډېر په خبرو نه پوهېږي چې دا سیس پې ګران خرڅ کړم، په دې تمه دوکاندار ناست. دا مسلمان دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه. چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړله، اقاله څه ته وایي؟ یو دکاندار دی یو څیز یې خرڅ او هغې کس ورله هغه څیز ورځ نیمه پس واپس راوړي، دته وایي استعمال کړی مې نه دی، زوړ کړی مې نه دی، موسم یې تلی نه دی، خو بس په دې څیز خپه وم واپس مې راوړ. بس دا دکاندار دی چې دې دکان کولاوي او یو 20 لیټه پکې ولګي. ولې پکې دا 20 لیټه لګی؟ ځکه پکې لګوم چې رڼا تیز وي چې دې ګاک ته دا کلر بل شان ښکاري. ته دا رنګارنګ لیټونه ولې په دکان کې لګی؟ دا ته ګاک دوکه کوي که نه؟ نو اوله ورځ چې دکان بنیاد دی نو د دوکې اراده وکړي. ته مسلمان امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به د وریس په ورځ دکانونه د وخته بند کړل، د کپړې کاروبار دکانونه بند کړي د وخته. ولې؟ وی نن ور پوره نشته دی، رڼا پوره نه ده، د کپړې کلر صحیح نه ښکاري، هسې نه چې چاته دوکه میلاو شي. یو ورځ ته د خپل خادم او نوکر ته وایي دا تان که دې په چا خرڅو نو په دې کې نقصان دی. اب ورته اول اوښی بیا به یې پې خرڅ کړي، دا نه چې په چا یې خرڅوم، خو اوښی ورته چې دې کې دا نقصان دی. اوس یې الې دې به وایي ګاډی خرڅوم. ولې خرڅوې؟ دا خو ډېر ښکلی ګاډی دی، انجن یې والی دی، انجن را باندې را روان دی.
یو سړی ګورم چې دوکای کوم چې د انجن پاغه دا مسلمان دی دې به مانځه ته ودرېږي دې به سجده لګي الله ته دې که په ظاهره ښکلې خبرې کوي نو څه کوي دا اخلاق دي ګاډې خرڅو مولې غټ نقصان پکې راوتی چې په بلې بمبې ورته وایي دا نقصان دی پکې سره د دې علي کنای دی که هغه اغوستو وادي کنای غوستو جنات دي نو دا مسلمان دی چې دې فکر کې پروت دی چې دا تاوان په چا واړو اگر نوکر تو وی ګورې دې کپڑا کې دا نقصان دی گاک په خبره گاک راغی هغه نه یورو هغه تانې پې خرڅ کو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مانځه کې رپول دین نه کوم ځکه چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دغه مسلک دی کنه چې نقصانی شی خرڅه هغه چاته نه خیدا دغه مسلک نو ایوازي منس کړو کنه تجارت هم کړو ته د تجارت تپوس کړي دی د تجارت تپوس هم وککنه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت په کومه طریقه کوي منس دغه په طریقه کوي نو د تجارت تپوس هم وککنه دا تپوس هم وککنه چې د مور به څنګه خیال ساتو مور به په سورلې کې نه ونی او مهار به نیول او روان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار دود چا مهار اونیو تا خو د وخت فقیه دی وی په سورلې مور ناس سره د مهار نیولې دی سرنی روانه کړي دومره به د مور احترام چراغ تپوسو کاغوی هغه تان می خرڅ کړي هغه کې هغه نقصان هغه نارانیر شیو امه نو ویلې هغه سیز می خرڅ کړي امام سی ورته نو دی ویلې وینا وی خد سړی نه خیرات خیا پنه خوې د سړی کله معلوم کو چې دا دغه کړي او بیا سورلی په کرایه اونی وو د هغه سړی کړي تلاړ الته هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپڑا پتا باندې زما دکان نه در خرڅ شوی و پدې کې دا نقصان هغه تا ته نو ویل شي ما ته په نقصان خبر کړي کول دا کپڑا الی او کماته واپس کېستا مسلمان سره خیر خواهی شته مسلمان نن د مسلمان سره خیر خو گاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبروا دې ما خدای دې خبروا مد دې حالات خدای دې په مونږ رحم وکړي راشه د گاونډیانو حالات وګورئ یو گاونډي بل ته دې سي پروت دی کنه ته به چرته دا د په گاوند حربي کافر پاتې کیږي د سره حکم د جهاد شوه دی د سي حال دې د مسلمان سره نبی علیہ السلام فرمائی چې دل دی گاک دا سیز واپس راوړو وی چې دا مې نه دی خو دی ورته وی هو پیسې دی واپس والا او دا سیز راک خپه خوشاله تقریر به ورته نه کوي پیسې به تی نه کموي که پیسې تی کم کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي اوس پتا سو تخپل اندازه شي دی دکاندار نه چې موږ څه شی اوس بیا واپس وړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وی دا رنگ بدلو ملک دا تقریر شروع کوي کنه دې ورته دا ویلې نشي چې زه واپس کو هغه تا ته وی کلر بدلوم وای کلر بدلول دوستو خبره کدا سیز واپس کړي بدل ته کې دا هم پیسې دیوال ابو چې راته څنګه سړې شو وای نن چې ته دې سیستومان مال راغلې دې سیستومان وزه یو ورځ د الله ذات لم ورزم زبم دې سي حاجتمن د خدای مخې له ورزم نن ته حاجتمن یو ورځ بزم حاجتمن دا کنن زمالداري مو تاجری ما خو یو ورځ را روانه د زب حاجتمن الله له ورزم چې دې گاک تداسیس پیسې واپس کې واغ سیستینه والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اقال الله عسرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخل راشي دا دکاندار زبدی دکاندار تواما چې تا دا گاک سره اقاله کړي وا دی به وی او زبورتام چې نن زستا سره اقاله ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دی ټول راکاو د دې په بدله کې جنت والا ز جنت تا د سودا اقاله کړي وا زنن تا سره د ګناهونو اقاله خدای د رضا لپاره مسلمان تړه صفاک نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دا د برداشت نه بار
یقین وکړه کو سترګې برداشت کولی شي یې زړه برداشت کولی شي دا د برداشت نه بار خبره ده نو کم از کم مونږ خدا خیرخواهي جوړېږي دعا وکړو نوافل وکړو الله ته لفې ونیسو لپې 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 چې الله دا مسلمان دی کلمه یې ویلې ده الله نن څومره تکلیف کې دي څومره په عذاب کې دي هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو خصوصي دعاګانې مسلمان د مسلمان رور دی رور دین اسلام یو مذهب دی یوم کتاب دی یوم الله دی یوم رب دی هغې دپاره خصوصي دعاګانې غواړي هغه معاملات د برداشت نه بار دي الله دې پرې رحم او کرم وکړي او الله دې د ظالم نه انتقام والي او الله ته د مظلوم حامی شي الله مسلمان هر ځای مظلوم دی هر ځای مظلوم دی اتق دعوت المظلوم الله د مظلوم دا چیخ و پکار شروع دی الله دا چیخ و پکاري واور الله د چیخي پکاري واور الله انتقام د ظالم نه والا او الله دې ټولي دنیا ته ثابت کړه الله کم از کم الله کلمه ویلې ده تا رب منو قرآن کتاب دې تم ربي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم بهر صورت مسلمانان ټول هغې دپاره دعاګانې کور زنانه ورته وایي خپله ټول ورته دعاګانې کوو او الله طرف ته متوجه شو او خپل آپس کې د دې خپلو مسلمانانو ته لږ داړونه صفا کړو ستا سره مسلمان دی که نه چې لږ ورسره روابط سم کړو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ته په ځمکې والا رحم کوه نو اسمان والا به په تا رحم وکړي الله به هله رحم کوي چې کله د ځمکې په خاوندانو کې رحم پیدا شي الله دې مونږ ټول د یو بل خیر خوا جوړ کړي ښه الدین النصیحه دین د څه نوم دی النصیحه دین سراسر نصیحت ہے دین ټول پټوله خیر